بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې زه به تاسو ته دا وښیم چې څنګه کولی شو موږ یو فیسبوک ضد هک جوړ کړو. که چیرې یو کس سره پاسورډ هم وي دا فیسبوک نشي خلاصولی. موږ څنګه کولی شو دغسې یو فیسبوک ځان ته جوړ کړو په کمپیوټر کې. سمه ده. که چیرې غواړې کمپیوټر زده کړې، د کمپیوټر تخنیکونه زده کړې، ورسره د فیسبوک تخنیکونه زده کړې، فیسبوک زده کړې، نو زما چینل سبسکرایب کړه، د زنګ علامه هم فعاله کړه چې د ټولو نه مخکې زما ویډیوګانې تاسو ته ورسیږي. ویلکم افغان ورډ ایجوکیشن یوټیوب چینل. زه راځم کروم بروزر. کله چې کروم بروزر ته خلاص شو دې نه بعد به ته لاګین شي فیسبوک ته. فیسبوک ته چې کله لاګین شو دې نه بعد پروفایل باندې لیفت کلیک وهم. لیفت کلیک نه ما سره نوید خان په نوم اکاونټ دی. سیټینګ پریویسي به ووهئ. دې نه بعد به موږ سره سیکیورټي بیا ووهئ. کله چې دا ووهه موږ سره صفحه لوډ کیږي. دې نه بعد چې موږ سره کوم آپشن ده سیکیورټي اینډ لاګین دا ووهئ. کله چې دا ووهه موږ سره صفحه لوډیږي. دې نه بعد به ته راشې کوم ساحې ته لاندې ته راشه. دې نه بعد به ته راشې یوز ټو فیکټور. کله چې راغلی لیفت کلیک وکړئ. دلته موږ سره 3 رقمه پاسورډ موږ ورکولی شو خپل فیسبوک ته. یو چې دی موږ سره دغه د اپ په واسطه دا کیو آر کوډ وایي زما په نظر. سمه ده. یو چې دی موږ سره د کیو آر کوډ په واسطه کولی شو دغه اپلیکیشن به ته ډاونلوډ کړې. دې په واسطه ته کولی شو. او دویم چې دی موږ سره کوم کی دی هغه موږ کولی شو د فلش په واسطه فلش په کمپیوټر کې ورکړو. دا موږ دا دوه فعلا نه استعمالو، فقط موږ ټکس میسج اس ام اس دا استعمالو. یوز ټکس میسج دا ووایي. کله چې دا ووهه موږ سره صفحه خلاصېږي. دلته به ته یو ځلې پاسورډ ته ورکړې خپل فیسبوک. زه پاسورډ ورکوم. کله چې پاسورډ ورکړې سبمیټ به ووهئ. سبمیټ نه بعد موږ سره دلته صفحه دا خلاصېږي. دلته به ته خپل د موبایل شمیره ولیکې. سمه ده. دلته شمیره لیکم. دا مې د موبایل شمیره ده او د واتساپ هم ده. که چیرې کوم ستونزه مخې کېږي راته میسج کوئ. دلته کنټینیو به ووهئ. کله چې کنټینیو ووهه زما موبایل ته یو شماره راځي. دلته 6 رقمه کوډ ماته اوس به راشي. دلته میسج ماته راغی. دلته زه لیکم. کله چې ولیکه دې نه بعد به ډن ووهئ. سمه ده. یوز نمبر. سمه ده. همدغه مونږ استعمالو. مکمل لږ لوډ مونږ سره اخلي. has been update. اوکې منو. فعلا اپډیټ شو مونږ سره. اوکې به ووهئ. مونږ 2 سټیپ ورته فعاله کړه. دا موږ سره بهترین آپشن ده. سمه ده. دلته ګورئ آن ده. 2 فیکټور ایترټیکیشن از آن. دا موږ سره دلته آن شو. ګورئ دغه آن ګورئ. فعلا که غواړئ بېرته اپ کې پاسورډ غواړئ دلته که اوس چیرې ته خپل پاسورډ هم یو چا ته ورکړې بیا هم ستا فیسبوک نشي اخیستلی او حک کولی نشي. دغې ته ویل کېږي ضد د حک فیسبوک جوړول. ښه اوس دا موږ څنګه ضد د حک یعنې جوړ کړو. موږ خو ورته ویل چې ضد د حک دپاره ځکه زه وایم که نه کوډ مربوطه تا سره همیشه وي. که چیرې یو خو عمومي کوډ خوري که نه کله چې فیسبوک ته ته لاګین شې دا عمومي کوډ شو موږ سره کوم چې هر چا ته زده وي خیر دی. خو دا دویم چې دی د هېڅ چا هم زده نه وي ځکه چې کله ته هر ځلې لاګین کېږې هغې پاسورډ تا موبایل شمیرې ته راځي. کله چې ستا موبایل شمیرې ته راغله هغه فرق یې هر ځلې چینجېږي. 6 حروفه دي موږ سره همدا یو نه نیولې تر 10 پورې که نه همدغه حروفونه دي. یعنې 2 15 شپېته 100 همدغسې عددونه تا ته راځي خو 6 نه ډېر نه راځي. هر ځلې چې ته لاګین کېږې ستا موبایل ته 6 رقمه کوډ راځي. فقط دغه کوډ هغه کس ونه ګوري خلاص نور چا پلار هم نشي وهلی په اسانۍ باندې. زه نه وایم چې 100 کې 99% ضد د حق دی. دا 1% چې دی امکان د خطر بیا هم شته مسخت ځکه چې هیڅ میگه هیچ سیستم امن نیست. فارسی کې یوه خبره ده. که چیرې کومه پوښتنه لرئ په کمنټ کې راته ولیکئ. ښه ورځ ولرئ. خدای په امان.